بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، د روژې مبارکې میاشت ده. په دې میاشت کې خلک عبادتونه کوي، دعاګانې کوي، د الله جل جلاله څخه خپل سوالونه غواړي. خو ځینې نارینه او زنانه داسې هم شته چې په دغه میاشت کې خپل اولاد یا خپل خادمانو ته شراوي کوي، بددعاوې ورته کوي چې دوی له خشم راسي، د خشم او د رنج د وجې څخه دوی بیا دغه شراوي شروع کړي. نو دا خبره یاد وساتئ چې د الله جل جلاله په عالي دربار کې داسې وختونه هم شته چې هغه خاص د قبلېدلو وخت چې څه وغواړې هغه بیا درکوي. نو ډېر احمقان په خشم کې داسې خلک نارینه وي زنانه وي په خشم کې خپل اولاد یا خپل خادمانو ته شراوي کوي. نو بیا چې کله هغه مصیبت و هغه ته ورسېږي نو بیا به ټول عمر ژاړي. د دې خبرې خیال بیا وده ته نه وي چې دا مصیبت خو ما خپله غوښتې و، دا شرا خو ما خپله ورته کړې وه. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، د مسلم شریف حدیث دی چې هغه فرمایي چې خپل اولاد او خپلو خادمانو ته شراوي مه کوئ، هسې نه چې یو داسې خاص وخت واقع سي چې هغه د قبولیت وي. نو د روژې مبارکې خو ټوله میاشته خاص وخت دی، نو په داسې میاشته کې د دغه شراو څخه ځان ساتل پکار دی. محترمینو، که اولاد بد وکړي، تنګ دي کړي، نو پکار دا ده چې دعا ورته وکړي چې الله دې هدایت درته وکړي، الله دې پوه کړه. شراوې مو ورته کوه چې ځوانې مرګ سي. علامه ذوالفقار نقشبندي حفظه الله په خپل کتاب کې واقع لیکلی ده چې یو زنانې و خپل زوی ته شراوي کولې چې ځوانې مرګ سي. نو هغه د قبلېدلو وخت و قبله سوی وله چې کله هغه ځوان سو، د واده وخت یې رالی، سبا او بل سبا یې واده دی، پر عین ځواني باندې مړ سو. بیا ټول خاندان ژړل، ټول قریبان ژړل. نو اوس خو څه لاس نسو راکړلی، دغه ځوانۍ مرګ خو تا په خپله غوښتي و چې ځوانې مرګ سي. نو په کار دا د عزتمنو که نارینه وي که زنانه وي د روژې مبارکې په میاشته کې د شراو څخه ځان وساتي، بلکې دغه دعاوې ورته کوي چې الله دې هدایت درته وکړي، الله دې پوه کړه، الله دې سړی کړه. شراوې مه ورته کوي، هسې نه چې بیا سبا ژاړو څه به مې لاس له نه راځي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابوونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.